زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکي مرسل احمدزی. د نقیب الله شهید له پلار څخه شکایت. د مرکزي زندان په تورو خونو کې چیرته چې زه بندي یم یوازې د څو ورځو لپاره بندیان ساتل کیږي. دلته هغه زندانیان ساتل کیږي چې په زندان کې جرم ترسره کوي. زه په ورځ کې 1 ساعت له دې وړې خونې ویستل کېدم. یوه ورځ زه د خپلې خونې بهر ناست وم چې یو صوفي نوکر چې شاوخوا 40 کلن و راوړل شو. د اندازې او رنګ څخه داسې برېښېدو چې هغه پښتون دی. هغه تلاشي شو او بیا یې دلته په 10 وړو خونو کې بند کړ. ما د ډاکټر څخه وپوښتل چې هغه څوک دی او څه یې کړي دي. هغه وویل چې دا قاري احسان دی. هغه د کومې لانجې په سر کې راغلی دی. د قاري احسان نوم مې اورېدلی و، مګر چیرې؟ ما یوازې هڅه کوله چې دا مې چیرې او څنګه مې دا نوم اورېدلی. منشي زما مخ ته له کتلو څخه اټکل وکړ او راته یې وویل دا هماغه قاري احسان دی، نقیب الله والا. هو، البته کله چې روا انور نقیب الله شهید کړ او د پښتون قوم سخت عکس العمل و، روا انور ادعا وکړه چې نقیب الله د حکیم الله مسید ډریور او قاري احسان ملګری و. د قاري احسان په اړه د جیو تلویزیون شازیب خانزاده ویلی وو چې قاري احسان په مرکزي جیل کې بندي دی. ما په دې کیسه باندې منشي پوی نه کړ. زما خدایه، حتی که زه وهم غواړم چې زه دلته قاري احسان سره په جیل کې وګورم نو ناممکنه ده. دوی ما دلته د بندیانو څخه دومره لرې ساتي چې که زه له هغوی سره لاس هم ورکړم نو د دوی هیڅ نه خوښیږي. خو دلته قاري احسان دوی خپله زما خواته راوړ. بله ورځ قاري احسان سره مخ شوم. د ښه راغلاست وروسته ما خپل ځان معرفي کړ او هغه ما سره بیا په ډیره لیوالتیا کې ولیدل. هغه پښتون ملت ته شکایت کاوه چې هیڅوک ماته نه راځي، چې حتی زما نوم د نقیب الله په قضیه کې ذکر شوی و او حتی زما له انکار وروسته چا زما احوال وانه خیست. ما وپوښتل چې څه پیښ شوي او ولې تاسو نقیب الله پورې اړوند کړي یاستئ. هغه وویل نقیب الله چې د پلار نوم یې پلانی او پلانی ځای اوسیدونکی و، هغه نقیب الله مسید 2 کاله وړاندې وژل شوی و. ما ورته وویل نو؟ هغه راته وویل چې ماته د نقیب الله مسید د پیښې وروسته راغلل او روا انور په خپله هم و او په موټر کې بهر ناست و. له ما څخه یوازې د دې ویلو غوښتنه وشوه چې نقیب الله مسید سره ما اړیکه درلوده، نو موږ به هر هغه څومره پیسې چې تاسو یې وایاست په همدې ځای کې درکوو او ستاسو د خوشي کېدو مسؤلیت به هم زموږ په غاړه وي. هغه د ډیرو پیسو راکولو وویل او ویل چې که ویې نه مني نو پایله به یې ښه نه وي. ما دوی ته پاک وویل چې زه نشم کولی چې د خپل ضمیر سودا وکړم. هغه کس چې زه یې هیڅ نه پیژنم نو څنګه یې خپل کس وبولم. باقي الله پوهیږي چې زه څومره مجرم یا بې ګناه یم او دا زما د خلاصون هیله هم یوازې له خدای څخه ده. وروسته کله چې هغه د پولیسو GIT لیدو ته راغی ما ورته وویل چې هغه څوک چې زما سره تړاو لري دغه نقیب الله مسید نه و. ما هغه هیڅ کله نه دی لیدلی او نه یې هم پیژنم. د دې اوریدلو سره زما حالت خورا عجیب شو. خپلې تورې خونې ته بیرته راغلم او بیا د شپې تر ناوخته پورې فکرونو کې ډوب وم. د شپې چې ټول خلک ویده وو زه د زندان په توره خونه کې داسې ناست وم چې د قاري احسان ټولې خبرې مې غوږونو کې انګازې کولې. بهر پولیس په موبایل کې خبرې کولې. نو د ملیرکینټ زندان یاد ته راغی
چې زه په زنځیرونو تړلی هلته راوستل شوم او د جیل مسؤل راته وویل چې شکر وباسه چې د روا انور په وختونو کې دلته نه یې راغلی، ګنې اوس به وختي ختم کړای شوی وي. او کله چې زه بکتربند ته راوستل کېدم نو داسې راته ویسېده چې د وژنې لپاره وړل کېدم. نو د نقیب الله او د هغه په څیر زرګونو کسان مې سترګو ته ودرېدل او له سترګو مې اوښکې روانې شوې چې په هغوی به څه تیر شوي وي. آیا هغوی به پوهېدل چې موږ چیرې وړل کېږو؟ دلته تر هر څه د پښتانه وینه ارزانه ده چې هیڅوک یې د پوښتنې نشته. بیا ماته د نقیب الله د پلار خبرې را یادې شوې چې ویل یې چې د نقیب الله د وجې دې د ادارو بدنامي نه کیږي. موږ له خپلو ادارو سره ولاړ یو او همداسې نورې خبرې. زه فکر کوم که قاري احسان د فوج خبره منلې وای او نقیب الله یې خپل ملګری بللی وای، اوس به د نقیب الله پلار د ځان او خپل فامیل د ژوند خیرات غوښتی له فوج څخه. رښتیا دا دی چې دلته په ادارو باندې څوک هیڅ باور نه لري. همدا علت وو چې کله نقیب الله په 3 د جنورۍ فوج اغوا کړ نو موږ د هغه د فامیل یو کس مخې ته د راتلو وویل. هغوی تر هغې نه رامخته کېدل چې تر څو پښتنو ټول ملک کې شور جوړ کړ. که پښتنو غږ نه وای پورته کړی ممکن د نقیب الله د مړي پورته کولو لپاره به هم څوک نه وای. پښتنو دا کار د دې لپاره ونه کړ چې محمد خان صاحب ورته ویلي وو، بلکې هغوی د پښتونولۍ او انسانیت په اساس وکړ چې یو مظلوم پښتون بې ګناه قتل کړای شو او نن د هغه په خوا کې د درېدو وخت راغلی. او خبره خو یوازې د نقیب الله شهید نه وه، د ده په څیر د زرګونو او لکونو کسانو د راتلونکي ده. په دې دنیا کې هیڅوک تل پاتې نه دي، یوازې د هغوی کردار به پاتې کیږي. په یاد ولرئ چې تاریخ به لیکي چې هغه وخت چې ستاسو هیڅوک نه وو، پښتون ستاسو ترڅنګ ولاړ و.